د روسیې سره داسې پټ طبي ځواک موجود دی چې یو ځل بیا سوپر پاور جوړېدی شي، چیرته چې اوس د روسیې یوه برخه ټوله واوره نیولې او بلې برخې ته یې ټول ناټو پرته ده. د امریکا نه وروسته د نړۍ تر ټولو غټ پوځي ځواک لرونکې روسیه کوم شی د سوپر پاور جوړېدو ته نه پرېږدي. هغه سوپر پاور چې سرلیک یې اوس امریکا سره دی، خو اوس ډېر نږدې دی چې روسیې ته را روان دی. خو سوال دا دی اخر څنګه؟ د روسیې په جغرافیایي موقعیت کې څه بدلون راتلونکی دی چې روسیه به یو ځل بیا سوپر پاور جوړ کړي؟ د اف جی ټي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې د ساحې له مخې روسیه د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. د دې خبرې اندازه تاسو دلته نه معلومولی شئ چې د روسیې په لویدیځ کې چې کله لمر راختونکی نو په دې وخت کې د روسیې په ختیځ کې د شپې ډوډۍ خوړلو وخت 18 میلیونه کیلومتره کې خپور شوې. روسیه دومره غټه ده چې په دې کې 204 متحده امارات، 15 هندوستان، 9 سعودي عرب یا 19 پاکستان په شان هیوادونه مناسب راتلی شي. روسیه نه صرف په ساحه کې غټه ده بلکې د دې د ځمکې لاندې هم د نړۍ تر ټولو غټ د تیلو او ګازونو زیرمې موجودې دي. په طبي ګاز کې د روسیې نوم په اول نمبر او په تیلو کې په 8م نمبر راځي. د 2021 د یوې څېړنې مطابق چې د اروپا ډېر هیوادونه داسې دي چې د روسیې په ګازو خپل کار چلوي او که اوسط یې وباسو نو 40% ګاز د روسیې په اروپا کې استعمالیږي. یعنې که روسیه په اروپا باندې ګاز بند کړي نو د اروپا په اقتصاد به ډېره بده اغېزه وکړي. تر ټولو غټ طبي سرچینو څخه ډک ځمکې لرونکي سره یو ځای غنمو هم یو ښه تولیدونکی دی. په ټوله نړۍ کې د غنمو تولید تر ټولو غټه حصه د روسیې څخه ځي، یعنې 18%. د ټولو ګټو او فایدو سره سره د روسیې د جغرافیې یو غټه ستونزه هم شته چې روسیه یې د ډېر طاقتور کېدو څخه په بار دروي، او هغه ستونزه دا ده چې د روسیې ډېره برخه د ډېر یخوالي له وجې بېکاره پرته ده. دا برخه په سایبریا کې راځي چیرته چې ټول کال عادي هوا صرف او صرف 0.5 درجې سانټیګریډ کې. د نړۍ تر ټولو یخ ښار هم د روسیې په دې برخه کې شتون لري چې په حیرانوونکې توګه په یخنۍ کې دلته هوا -1 یا سانټیګریډ درجو ته رسي. دا ښار موږ د اویمیاکون په نوم پیژنو ځکه چې د روسیې ډېره غټه برخه د سخت هوا حالت له امله د نه لاسرسي ده. د دې له وجې یو خو د روسیې نفوس د ساحې له حسابه ډېر کم دی او دوهم د ټولې آبادۍ 15% برخه صرف د روسیې د 20% برخه کې اوسېږي. دا یو داسې ستونزه ده چې په دې باندې د ډېر مودو نه د رانیولو کوشش روان دی خو تر اوسه ناکام دي. نه صرف د روسیې ځمکه بلکې د دوی ساحلي کرښه هم د امریکا ساحلي کرښې څخه غټه ده. د روسیې ساحلي کرښه 7,600 کیلومتره کې خپره شوې، خو دلته هم روسیه د ډېر ستونزو شکار ده. په اصل کې د آرکټیک سمندر دی چې تقریبا ټول کال د واورو څخه ډک وي. یعنې د دومره لوی ساحلي کرښې باوجود هم روسیې ته هېڅ د کار نه ده. اوس ښکاره ده چې کوم چا سره چې څومره غټ سمندر وي هغه هومره زیاتو هیوادونو سره سوداګري کولی شي. د زیاتې سوداګرۍ معنا دا ده چې هغوی طاقتور هم کېدلی شي، ځکه چې سمندر هغه سرچینه ده چې د دې سرچینې له امله خپل ټول عایدات په کم قیمت ټولې نړۍ ته رسولی شي. د واورې له امله دلته د بیړیو چلول ډېر سخت او خطرناکه هم کېدلی شي. د دومره لوی ساحلي کرښې لرونکي باوجود هم روسیه په ډېره مشکله د نورو هیوادونو سره سوداګري کوي. روسیه خپل ټول وخت د دې 3 ځایونو څخه خپله سوداګري کوي. یو د روسیې په ختیځ کې واقع ده چې ولادیوستوک پورټ په نوم یادېږي چې هلته اوبه د کال ډېرو میاشتو کې واوره وي چې کله د ګرمۍ موسم شي سوداګري شروع کېږي. د روسیې د اوبو بیړۍ د جاپان د لاس لاندې سمندرونو څخه تېرېږي او جاپان د امریکا او ناټو یو ډېر ښه ملګری دی. ناټو د یو څو هیوادونو منځ کې یو داسې اتحاد دی چې د روسیې څخه د بچ کېدلو لپاره جوړ شوی دی. یعنې د ناټو پر هر هیواد چې روسیه حمله کوله نو ټول ناټو هیوادونه به د دې یو هیواد سره ځان یو ځای کوي. بل طرف ته د روسیې ساینټ پیټرسبورګ پورټ دی چې دلته هم د ستونزه ده. په کال کې د ډېرو میاشتو کې دلته واوره وي. که اوس د روسیې د پوځي ځواک خبره وشي نو د روسیې پوځي ځواک سره اټومي وسلې موجودې دي چې د امریکا نه هم زیاتې دي او د امریکا نه وروسته د روسیې پوځي ځواک طاقتور ګڼل کېږي. او دلته هم روسیه په اول نمبر نه د خپل یخنۍ موسم له وجې ده. دا یخ موسم دی چې تر ننه په روسیې باندې چا قبضه نه ده کړې. نیپالیانو په روسیې حملې کولو لپاره 6 لکه پوځ
یې تیار کړ چې ډېر یخنۍ له امله ټیټ شول او 6 لکو کې 1 لک بیرته لاړل. په دویم نړیوال جنګ کې هټلر د 38 لکو پوځیانو سره په روسیې حمله وکړه، خو د قبضه کولو خبر خو لرې د 10 لکو نه هم زیات جرمن پوځیان پکې مړه شول او نور ژغورل شوي نه یې ځینې روسیې بندیان کړل. د دې ماتې نه وروسته هټلر دومره غوسه شو چې ځانوژنه یې وکړه. تاسو خو په اوس یادښت کړي چې روسیې د سوپر پاور څخه د لرې کېدو لامل هغه دی چې د دې ځای یخ موسم دی. یعنې که د روسیې یخ موسم په لاره کې را نه شي، په شمال کې د دې سمندر نه یې په سوداګرۍ د ګټې اخیستلو نه نور هم طاقت ورکېدای شو. همداسې د روسیې نورې ډېرې برخې د سرو زرو، یوریدیم، الماسو په شان قیمتي منرالونو څخه ډکه ده. یوه طریقه داسې تروش ته چې روسیه د دې یخ څخه ځان ژغورلی شي او هغه ګلوبال وارمنګ دی. د ګلوبال وارمنګ له امله ممکن ده چې روسیه په راتلونکي کلونو کې یو ځل بیا سوپر پاور جوړ شي، خو د ماهرینو په وینا ګلوبال وارمنګ له امله هر کال چې کومه واوره ویلې کېږي د هغې له امله 2080 کال پورې او هغې نه وروسته به د هوا واحد جنوب ته لاړ شي او بیا به وار راځي د الاسکا، کاناډا، ګرینلینډ، ایسلنډ او تر ټولو زیات د روسیې. په 1990 کې دا واوره دومره ښکارېده او د وخت په تېرېدو سره دا واوره ویلې کېده او د 2019 کال پورې دا صرف دومره پاتې. دا واوره هر کال 13% کمیږي. که دا همداسې روان وي نو 2035 پورې به ارکټیک سمندر کې هیڅ واوره پاتې نشي، چې تر ټولو لویه فایده یې روسیې ته ده. او د دې هر څه سره روسیې ته یو بله فایده هم ده. د واورې ویلې کېدو له وجې کوم اوبه چې سمندر کې تویېږي، د سمندر اوبو کې ورځ په ورځ اضافه توب راځي. یعنې که د سمندر اوبه زیاتېږي نو تر ټولو مخکې په ساحل کې جوړ شوي ښارونه تباه کړي. د امریکا چې ډېر غټ ښارونه د ساحل په غاړه جوړ شوي سخت مشکل سره به مخ شي. ټولو ښارونو ایستل هم پکې شامل دي چې ښکاره ده په دې کار کې کروڑونه ډالر خرچه کېدای شي. د روسیې صرف 3 ښارونه د سمندر په غاړه دي او نور ټول ښارونه د سمندر څخه 600 کیلومتره فاصله کې دي. د دې کار روسیې ته ډېره فایده ده. د سویس کانال د مصر هغه سمندري لاره ده چې اسیا د اروپا سره نښلوي. صرف د چین نه بلکې ټول سوداګر دا لاره استعمالوي. دا سوداګر د مصر حکومت ته هم ډېره غټ فیس ورکوي. هر کال 40,000 سمندري بیړۍ دا استعمالوي او هره بیړۍ د مصر حکومت ته 4 لکه ډالر ټیکس ورکوي. یعنې هر کال د مصر حکومت 8 اربه ډالر ګټي. د چین د شانګهای نه د اروپا د روټردام پورې 8,000 کیلومتر لار د 7 ورځې لګېږي. خو د ارکټیک په سمندر کې د واورې ویلې کېدو نه وروسته د روسیې څخه په تېرېدو کې 10,000 او 1500 کیلومتره او 2 ورځې به ولګېږي، چې د دې له وجې ټیکس چین روسیې ته ورکوي. ملګرو، د حاصلاتو نه تر طبیعي ګازو پورې، د طبیعي منرالونو نه تر د روسیې نفوس پورې، په دې هر څه کې روسیې ته راتلونکي کې ډېره ګټه ده. ډېر چانسونه چې په راروانو 50 یا 60 کلونو کې روسیه یو ځل بیا سوپر پاور جوړ شي. ویډیو تر دې ځایه وه. تر بیا د خدای په امان. او که ویډیو مو خوښه شوه ضروري لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.